کم انسان چې زکات نه ورکوي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د قیامت لوی ورځ در چا مخونه به سپینې او د چا مخونه به توري کم خلق چې داغي مخونه تور وي تور دا مجرمان دي او کم خلق چې داغي مخونه سپین وي چهره رڼاګانې کوي مخونه رڼاګانې کوي دا الله دوستان او الله تقوا خلق دی کم خلق چې داغي مخونه تور دي یو پاره کې هغه ډله ده چې هغه به زکات نه ورکوي دنیا کې زکات چې نه ورکوي د قیامت پر ورځ به مخونه توري او الله به د دې دا مالونه راوالي یوم تقوا علیها فی نار جهنم یوم تحمى علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره او سپینه د دنیا دولت په الله راوالی د جهنم په اور به تخته جوړی کی لکه دا ماشوم کې دا لرګي په تخته خط لیکي دغه سي د اوسپنه د سرو د سپینو تخته به الله جوړی کی دغه تخته به د جهنم په اور کې ګرميږي او دغه انسان چې زکات په فرض او نه دی ورکړي داغي تندولا داغي شاګان او لا داغي اړخونو له په داغونو ملاويږي بیا به د جهنم په اور کې ګرمي بیا به رالی او په دې تندی ولا داغ ور کوي په دې اړخونو په دې ټوټو او په دې شاګانو به داغونه ور کوي اور به د جهنمي او مال به د داغي چې ځان له جمع کړي او د الله حق پکې نه ورکاو زمارونو زکات دنیا کې سړی چا د مال ډېرې بچولا قسم دې کداغه بچی دې پکار شي دغه مال کې د الله زکات ورکا د الله حق پکې ورکا او یاره سړی ته لکه دا راځي چې دا زکات مې ورکا مال مې کم شو نه او زما په ذهن کې خو مال کمیږي خدا الله په قانون کې زیاتیږي او یور بالصدقات قرآن کې الله فرمایي چې که نفلی صدقه ورکې خیرات چې سړی وته یو که زکات ورکې مال به زیاتیږي او دا تجربه کې کم انسان چې د مال حق ورکې او زکات ورکې مال به زیاتیږي او چې نه ورکې زکات نه ورکې نو کمال ډیر می برکت په پکې نه کمال ډیری په مقدمو په غلطو سړو بتی وزي امت مال خرابيږي امت پریشان یو واقعا دا سره راځي چې په خوانو امتونو کې یو سړی تیر شوی دی یو بل سړی فرمایي چې پلار باندې روانو ما وې دې کې یو اوریاز راخکار شو وې دا غي اوریاز نه یو आवाज مې اورید اسق حدیقه فلان دی اوریاز تغیبی आवाज شو چې اے اوریازه د فلان کی انسان باغ سیراب کا د فلان کی انسان باغ وبکا دا आवाज مې اورید وې دې کې هغه اوریاز نه برېخناو خطا او زه چې کومه درکه ولالو مدغلونو خوا کې نو دا غوریاز نه پاغه غرونو باران وشو او د باران غوبه او خور کې را جمع شوې ما چې تراشه دی پسې زده او بو پسې جده وبکم خو دي او خور دی دا غوریاز د وبو نه خور ډک شو زه روانې ما وې زما یو لختي ما د وبو ورلې یو نیر ورلې او چې نیر او پاغه کې روانې دي او بیا دا غینه یو غټ لختي او پاغه کې غوبه روانې دور پسې په منډه روانې مچ دا وبره لاندې کې مچ دا وبکم خوازي دونه باران شو چې دغه وبته راو به دي او د اوریاز نه مې را دي استسلی نو اورې چې د فلان کی باغچه سیراب کړه سوق دی نو بل چا د پاره الله د اسمان نه راو غرزول او د لختي په کم طرف دا وب پکې روانې دي پسې روانې ما ویتلم تلم یو پټې دی یو باغچه دا او پاغه کې د لختي ورننو تر د باغې ته وردن نشوي او یو سړی پکې ولار دی بیلچی وسره دا هغه او بو ته په انتظار ولار دی هغه وبکله په یو باړې ورسوي کله په بل باړې ورسوي کله په بل باړې ورسمې کړې وې دون او بوي چې دا هغه انسان هغه باغچو پټې په وبشو بس حیران شوم چې ګوره پروردګارا د اسمان د اوریاز نه دی او بر او غرزولې او په دغه لختي کې دی راوسته کم لختي چې دې په سړی پټې ته نه وته دی او دومره وبدي ولا راو غرزولې چې دغه انسان هغه پټې په سیراب شو وې دا هغه سړی نه مې تاسو کو چې کاکا نوم دې سره وې ماته وې فلان کې هغه نوم یې واغې چې د اوریاز نه ما کم غیبي आवाज اورېدل ما ته وې د ما د نوم تاسو مې ولې وکړ وې مې چې ستاد نوم आवाज مې وورید چې په اوریاز کې دا आवाज چې د فلان کې پټې سیراب کنو دغه اوریاز نه دغه وبروبې دی او د لختي کې ستادي پټې د الله رسول څه کې خیر څه عمل کې چې الله خالص ستاده پټې د بخور د پاره اوریاز راوسته او به تر وګرځول او غستادي پټې تر ورسېد او تا په پټې سیراب کو وې ما ته وې چې زه خو یې سم نه کوم خو یو عمل کوم هغه دا چې د دې پټې نه څومره مدن راشي
نو یو حصہ په دې پټي واپس لګو په دې پټي باندې چې خرچه نه کوي نو پټي خو آمدن نه کوي او یو حصہ خپل بچو او خپل رشتہ دارانو او خپل کور ته وړم او یو حصہ د الله په لار کې خیرات کوم دا مې قانون دی زمام خو گزاره روانه ده د خدای فضل دی بچی او زو زما خزه چې څومره یو خو پکې خوشاله یو او دا یو حصہ د الله لار کې خیرات کوم او یو په دې پټي لګو زمارونو چې د الله په لار کې خیرات کې نو بیا بدل د اوبو بندوبس الله کوي الله د لوریز نه باران کوي نن څه چل کوو مونږه زمونږ پټي چې میوه ونیسي ګلی پې راشي باران خو وروستو خبره ده چې زمونږ پټي به سیلاب شي ګلی پې راشي هغه شته میوه مو غورځېږي خو باغونه یې ټول وسندل تباه شو باغونه ګلی وشوه زول شو طوفان شو اخلاص چې دی په زړه کې راغی که په زړه د اخلاص نه مسکین غواړي فقیر غواړي ګاونډي د نه غواړي طالب وایي خیر ودې په راوړه فقیر مسکین وایي خیر راوړه د الله نوم درته والي د الله په نوم ګوره د الله نوم ډېر لوی شی دی لکه د الله د نوم نه وي هر څه ځار قربان نو د لږ شی ورکه د خپل وس مطابق ورکه لږ شی ورکه بچو ته هم پرېږده خو چې د الله نوم یې واخلې چې د الله ستا د نوم نه هر څه قربان ښه شی وګوره لږ غوندې او وله د خدای په نوم ورکه اخلاص سره خپل زړه کې نیت کې یو صحابي کې دی هغه زکات پسې تللی نو یو سړي اوښانو هغه ته وایي ستا په دې اوښانو کې زکات وایي بلکل کوم چې کېږي واخلسي نو د هغه په اوښانو کې د کال یو بچی کېده یو نر یو ماده بنت مخاض ورته وایي یو اوښې بچی یو کلن کېده یو کال نو د یو کال بچی خو ډېر معمولي پوټې شوي وي که نه وایي ستا په اوښانو کې دغه د یو کال بچی کېږي د اوښې بچی هغه سړی ورته څه وایي وایي د یو کال د اوښې به بچی به ته څه کوې وایي غټه اوښه بوله سړیه دې ته ایمان وایي وایي نه غټه اوښه پکې نه کېږي د اوښې دغه د یو کال بچی کېږي نو د یو کال بچی خو نه پی کوي او نه بار وړي سمه غټه اوښه پکې وګوره وایي نه ما ته نبي علیه السلام دقه ویلي دي نو دونه مقدار کې دغه یو بچی کېږي او که ته زیات شی ورکوې نو په خپله نبي علیه السلام له بوځه نو په خپل اوښانو کې ښه سربه مضبوطه قیمتي اوښه وکته او د پړي نه ونیو نبي کریم صلی الله علیه وسلم له بوځ وایي د الله رسوله ستا استاد راغلی او مال زکات له نو د هغه د وینا مطابق زما په مال کې د یو کلن بچی کېږي نو په یو کال بچی خو چې دی نه پی کوي او نه بار وړي نو ما د خپلې غټه اوښه راوسته د الله په نوم کې ورکوم حضور پاک مبارک ورته وفرمایل وایي زکات در باندې هغه واجب دی چې هغه زما سړي درته ویلي دي او که ته زیاتي شی ورکوې لا خبره ده الله به پرې خوشحاله شي وایي دا اوښه ورکوم د الله په لار کې دعا یې ورته وکړه دعا خدایه د دې انسان په مال کې ډېر لوی خیر او برکت واچوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو څلور صحابین حضور پاک مبارک ته راغی وایي چې د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما له خدای پاک مال راکړي دعا یې ورته وکړه مال یې زیات شو خو د حضور پاک مبارک دعا ولګېده چې مال یې زیات شو نو کله به پنځه وانه وختونه مونځ چې و دا په مدینه منوره کې د نبي علیه السلام په جومات کې کول او اوس مال لږ زیات شو نو لږ لرې لاړ ولې چې بیا خو خلک هم تنګېږي ستا دا ګډې چې دی زمونږ فضل خوري نو بیا به داسې درې او دوه منځونو له راته نورم مال زیات شو چې نور زیات شو بیا به دروازې په یو مونځ له راته خو د حضور پاک مبارک دعا و هغه ګډې چې دی او مال نورم زیات شو بیا به یوازې له جمعې مانځه له راته لرې شو نورم دونه مال زیات شو چې ځان له بار لرې ځمکې او جایدادونه واغېښتله و بیا به د جمعې هغه مانځه له هم نه راته اوس دا مال ښه دی او که د حضور پاک مبارک شاته مونځ الله اکبر چې امام دې د دواړو جهانو مبارک سردار وي تور پسې مونځ کې هر څه پې قربان هغه هر څه پاتې شو دی غریب لرې لا د زکات زمانه راغله نو نبي علیه السلام مبارک زکات پسې سړی لېږه چې لاړ چې زکاتونه راغونډ کړي چې دله ورغې وایي زه راغلی یم چې ته زکات راکړې ښه دا نور حقونه لږ دي اوس به لا زکاتونه هم ورکوو او ګوره چې څومره دا مال زیات شي که نه د پښتنو متل یې درته نه وایم خراب دی خو چې څونه مال زیات شي نو هغه به د انسان دا زړه تنګ شي بیا نو هغه کوم صحابي چې زکات غونډولې دغسې مایوسه راغی نبی علیه السلام مبارک ته کېناست وایي صاحب زکات دې راوړه وایي او صاحب راومېړه وایي پلانکي خو صحابه قرآن نه کړ غږ یې ونه کړ یو کس پکې دا آواز هم وکړ وایي صاحب دعا دې ورته وکړه که نه په مال دولت رنګ شو خو زکات چې ته ورکړي زکات ته ټیکس وایي هغه چې کور ته لاړ ښځې ته الوې ښځې ګورې یو سړی راغلی او زکات یې غوښته نو یې تاسو چل وکړه چا کوم دی نه راغلی وایي نبي علیه السلام رالیږلی وایي ما خو رخصت کړه ولې دې رخصت و نو وایي دا زکاتونه مال خو به زمونږ په دې ټول په زکات برباد شي یا د خدای نیک بخته دا دې څه غلطي وکړه تا د حضور پاک مبارک استاد واپس ولېږه دا خو د هغه په دعا مونږ ته الله سره کړي دی یه بخیله شومه دا دې څوک هله شا به دا مال یوسه
او سره زیات کو نبی رسول الله یو څه پوری خیره راته ونه کې غرق نشو چې څومره زکات کې دا غیم راغون کو ورسره نورم یو ځای کو دغه د راغی مدینه منوره ته نبی رسول الله مبارک جمعات کې ناس وې سیف تاغه سړی راغلی او زکات یې غونډو خو زما طبيعت له برابر نو هغه وخت سره مې ولې ورنکه او دا اوس ما راوړې دی وته وې زو سوړه او د قیامت پر ورځ به په شاده پاسه د خدای دربار ته وترول به ته نه غش دلته به پر پروت وروي به ته نه اسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه را دا هغه مخکنه زمانه زکات او دا روس ټول ارسي راجمع کړل او راغي بوډا سپینګری دی هغه له زکات راوړل سیب دا الله په لار کې قبول کړي بیت المال کې زکات مې راوړل ته سو کې وساله به او حضور پاک مبارک دخلین یو ټکی وخت وی حسالبه اذا هو حسالبه حسالبه برباد شو اصلي چې زکات وی حسالبه هغه چې د ابوبکر صدیق ته سو کې وی حسالبه ما هغه چې هغه نبی علیہ السلام تا زکات نه غشتي او خوي حضور پاک مبارک بعد چې زکات ناخلي او ابوبکر د ابو قحافه زوی هغه دون خپل ځان یاد چې ابوبکر دومره لوی چې د نبی علیہ السلام به یو شی نه قبلي هغه به قبول کی زوړه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې را د دنیا مال راوړو وې دا غ زکات تیر شو کالونو موجوده ها دا صاحب قبول کا وې ته سوکه وې ساله به ما هغه چې ابوبکر او نبی علیہ السلام ستاسو زکات نو غشتي وي او عمر دومره لوی سره دي چې غیبه نه دی به اخلق وړه د قیامت پر ورځ به الله دربار ته راوړي اوس نبی علیہ السلام نشته چې دا چل سره او نه ابوبکر صدیق شته او نه عمر فاروق شته اصل سی زمارونو د الله په لار کې مال ورکول او د زړه اخلاص دی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي بنی اسرائیل کې درې کسان الله په امتحان کو یو گنجیو پسر بل برګیو شکل خرابو او دریم پستر ګولون الله ولا فرشتہ راولېګل او په درې واړو باندې امتحان کوي ایو لراغه چې کوم په برګي دی الکا څه چل دی یاره شکل مې ډېر خراب دی او خلک را نکرکه کوي نفرت را نه کوي وې صدق وخت دی وې زما دا خوخه چې الله زما دا رنگ خشته کی دعا وتاو کړه دا الله فرشتہ و د انسان په شکل کې رنگ ډېر مزیدار او خشته شو وې کم مال دی وخت دی او خان مې وخت دی یو اوخه ولا ورکړه بلار به او قدل سو میاشتو وې دا الله دې په یوخه کې برکت واچي هغه اوخه کې الله دا برکت واچي چې هغه دونه بچیرول کې او خان یو لوی لخر ته جوړ غلامان مو شو بنگلیم جوړ شوی او مال دولت باندې مال عمل شو ابل ورغه چې کم پسته په سر باندې وختن ولا کس چل دی یره وې په سر مې وخت نشتا او دا سیدا حق ور د سر را خپل وخت دا الله یو نعمت دی پسره ول الله سراخ کوي دا اوس خشته وخت بدل الله په سر باندې راوخیږي یک سری په خوخ دی وی غوا او سره مې ډیره مینه ده یو بلار بغوی ولا ورکړه الله سو میاشتو وی الله دې پکې برکت واچي د غور کندک جوړ لو یاره مده غواو په سونو زرګونو غواګانې جوړې شوې هغه سره نوکران غلامان پټیر سال الله ورکړه ابل ورغه چې پستر کو باندې وړوندو پستا سې دی وې زما پسترګې نشته نو چې راسترګې مې وینو استنه وې خو چې دنیا ته مې کته پسترګې وته الله سراخ کا الله پستر غروخته پستا څخه وخت دی پیګړې چيله هغه یو ګډه ورکړه وې الله دې پکې برکت واچي د فرشتي دوا او الله را لګلې ولا یو قدو خانو کندک شو او د بل د غواو میغ د غواو او د بل د ګړو چيلو او یواد دانا نو قرانو غلامانو بنگلي او زمکه ارسو ته برابر شو سمو د پس کې الله امتحان دی واپس راغی اچ کم رنگ خراب او خانه ولا الله ورکړه غل راغی او د ازور شکل ولا راغی سو کال پس او تویز مسافر مو پلار زما سنشتر درک را سره نه لګي د خدای په نوم یو او خاله راکه چې د خپل مقصد ته ورسم او ګوره دا خدای په نوم د سوال کوما چې ستاره خراب شکلو نو الله د خپل شکل در دسه شکل سرمن ډیره غډا وراو او دا هغه الله په نوم د سوال کوما چې دا خان او دا دومره مال درک غریب او الله مالدار کړی دیو تاسو ګوره کبر جنتا وای ښا زما دا رنگ خراب اوس یو کوټه ته ونیسو دا خو زما د پخوانه پیدایش خشته شخول شکلو او ته سوي چې ته غریب وې دا مال خو ما ته پلار نکنه پاتې ګوره دروغ وته د پلار نکنه دا مال ما ته پاتې ما پلار نکه قرنی کده خو پوش در پوش نسب تر نسب مالدار مو دا بنگله او جیدادونه دا نوکران زما ګرځي وې خاوي او وې که دروغ دی ویلی کنه نو الله دې هغه څه چې څنګه مخ کې وي ابل ورغی اجه کم په وخت پینو د فرشتي په دعا ولا وخت الله ورکړ او غواګانې الله ورکړي وی مسافر مو پلار زما او یو غوا نه غوانو یا یو غیرک او ګورا وخت دینو
نو الله دل خشته خپل وخت درکړل او غریب وی فقیر وی ملنګ وی مسکین نو الله دل دومره غواګانې او زمکه او جیداد او دا نوکران درکړل او ورته سوې ها زما په سر وختنو دایره پورې تور پورې کړل زما پیدایش خشته خپل وختو او ته څه چې ته مسکین وی فقیر وی دا خو پلار نکره ما تر مال پاتې دی زما نکاح او قر نکاح دا راشد دا ټول زمکه او جیدادونو دار څه زمون نه دي وی ښا وی که دروغ وای کنه دروغ دی ویلی نو الله دې اقا څه کچې څنګه مخکې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله مغه شکل دغه دواړه هغه یو مغه څه برګې شو واپس سرمنسخه شو امال او دولت او زمکه او جیدادونه او نوکران او غوخانه سره برباد شو ولې چې الله وغواړي لرکول شي کنه چې لرکول دا ارسقو دا الله پلاس کړي والسماوات مطويات بيمينه والارض قبضته يوم القيامه قیامت پر ورځ به الله د ازمکه راوالي او د اسمانونو په لاس کې به داسې اړې راغی دا ټول ازمکه او د اسمانونو الله تسري یو کون دې ارسه به ختمي چې وغواړي بادشاه به دي چې وغواړي ګدا به دي ډېر د دنیا غټ غټ بادشاهانه مولیدل چې بیا په جیلونو کې مچان پس په مو بنګيږي او ډېر کمزور خلک مولیدل چې هغه لوی لوی شاهه کې یو کم ځای ته ورسېږي دا خدای الله نظام وګوره بیا درته وایم چاله نعمت دی او چاله قهر او غضب دی همغه سه الله په خوا نکړل ابل همغه سه گنجې شو همغه سه هغه غوا او هغه کسې پسې او نوکران او زمکه هر څه تاس ختم شو بیا ملنګې ته کېنه دریم لراغه چې دا کم پستر ګوروندو الله بینا کړو هغه ته وی مسافر ما او پلارت لما او نشم ته خپل مقصد ته وطن ته نشم رسېږي دا هغه خدای پنوم چې کوم الله تعالی سترګې درکړي تړون دی الله سترګې درکړي یو ګډ چیلې د نغوار او دا هغه الله پنوم د نغوارم چې کم ته مسکین او فقیر وي والله دا ګډ چیلې او دا مال درکاو او دا نوکران او دا ازمکه او تاسو وای او بهشکه یې ډېره خبره دی وکړه زلوندو ما والله مال سترګې راکړي بالکل پس نظر میں نه لګید الله احسان وکړه او زه مسکین او ما فقیر نسمم نو الله را لګړو چیلې راکړه دومره مال راکړه ګوره د الله شکریا ادا کړه کنه لئن شکرتم لازیدنکم قران کې الله وی که زما شکریا ادا کړه نعمت دورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کنا شکریا وکړه دا صدر ناخله مونږ ناشکر قوم نه شکر مونږ کې شکریا نشته مالدار سړی په خپل مال شکر نه ادا کوي بس وی دلوګي مرشومه عقل مند او خيار سړی د خپل عقل شکر نه ادا کوي چې الله پوهه دې راکړه او راشه ستا دین کې په خدمت کوم طالب خپل شکل رنگ راکا او په لاسونه شکر ادا کوم الله ست عبادت ته کوم نه په گمراهی په سر خپل شکل دې الله راکا دا تا ته پسجد لګوما دا نه چې د خپل شکل دې راکا او د ټول دمبازي به کوم موضوع په ګناهونه نو مال الله دار سره عقل زخم فقیرو مسکینو دا ګډ چیلار سمال الله را کړی دي ها څومره ګډ چې خوخي ته یو غواړي کنه څومره چې ګډ چیلې خوخي وړه دا مال الله را کړی دا الله مال شابه وړه افرشتہ وته سوي وستاره الله ګډه او چيله مبارک کی نه مستا ګډه پکار نه مستا چيله پکار دي او تاسو درې واړو باندې الله امتحان وشو هغه دوه ناشکری وکړه تبا شو او تا دا الله شکر ادا ک الله به د مال او دولت ته نه نورم زیاتې لا الله لار کې زسینه متنګاو د خدای لار کې ورکاوه فرض ورکاوه نفل ورکاوه چې کله نبی رسول الله منځ ته تقریر مانځنه پسې وکړه نو حضرت بلال ته راځي زنانه ولورځو لو فکر خو نو کنه زنانو ته نبی علیہ السلام مبارک مقام قدرت هغه ته نصیحت وکړه او ورته فرمایي و اتقوا النار ولو بشق تمره و دا الله د جهنم د اور نه ځان وساته اگر چې نیمه کجوره ولینی لږ خیرات وکړي او چې نیمه کجوره دی ولینی صحابه حدیث پاک کې راځي د بخاری شریف حدیث ته چې خذو باندې د نبی علیہ السلام مبارک خبر دون اثر وکړه خذ بیا له پټې لګ زړه باندې نرمي دي دوی اثر ډیر زراخلی چې تقریر وکم کنه ما ته پته اکثر د زنانه او د نارینه د زنانو په واسطه او زنانه نارینه په واسطه باندې بیا تاسو نه کوي نو خځې ډېر تاسو کوي دا مسله خو مولوی صاحب وکړه او دا به څنګه یو د ځان پوره پوي عمل پې کوي او سړی خو چې په دا وخت دلته وره بار لار شي نو خدای دې پکې خیر واچي الله دې په موږ عمل راکړي نو هغه زنانه حضرت بلال فرمایي چې زنانو په وخت ته ګوتې کړې والے به رسته او بلال ته په پجامه کې ټولې کې واخله چا به سینې ته مړی ته ګوتې کړې امیل به راواغېسته او حضرت بلال ته به ها دا واخلو خاوند سره مشوره او صلاح پکې نه وه والې او امیلونه د خدای په نوم ها شابه مونږ د جهنم د اور نه په دې صدقه باندې او په دې پیسو باندې او په دې زکاتونو او په دې صدقاتو بچ کېږو دا څه معمولي شی دی خو چې د جهنم د اور نه په الله مونږ وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت پر ورځ به د انسان مال کم مال نه چې زکات نه ورکوي د دې نه به الله یو اجدها جوړه کړي
لوی اژدها او هغه به دې مړی کې پرتی دې مړی کې سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت دې مړی نه به توي او دا وخت کې به شوکای دلته بوله چکونه لګی او وتبسوي انا مالک انا کنزک مې رېګه زه خو ستا مال یم زه خو ستا خزانه هم که نه چې زه تا جمع کولم اوس ټینګ شه نو دا مړی نه به توي او په دې وخت خو بوله ټکونه ورکوي زکات نه ورکول د الله په لار کې صدقه خیرات نه ورکول او د الله حق نه ورکول دغه د آخرت لویه سزا د الله دې موږ وساتي او چې په چا په څاروو کې زکات لازم شي او د هغه څاروو نه زکات نه ورکوي نو بخاري شریف کې حدیث د قیامت پر ورځ به دې الله راولي دا سړی او دله به لوی وجود ورکړي په دا میدان کې به یې خور کړي او هغه څاروي به د پاسه ګرځي خپې به هم پرېږدي او په ښکرو به هم وایي او چکونه به هم پرې لګوي یو ډله چې پرې تېرېږي بله او پرې د پاسه راځي تر هغې پورې چې حساب کتاب په هغه زرګونو کالو ورځ کې حساب کتاب د مخلوق نه خلاص شوی دی به هم په دغه میدان کې پروت دی او هغه خپل څاروي وایي د پاسه ګرځي نو وروڼو دا مه وایه چې دا خو بد صرف مونځ او دس دی نه 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 یوازې مونځ او دس نه چې کوم سړی غریب دی خو ټیک شو او که کوم سړی مالدار دی ابه په خپل مال کې لازما د الله حق ورکوي زکات به ورکوي چې ولې نه کړه خدای مجرم شو مال خدای نه پاتې دی دا خو ځان سره وړی نه شي نو د خدای حق ته ولې نه ورکوي اوس زکات چې مونږ ورکوو مونږ خلک نو ګورې د ځمکو جدا دی هغې ته عشر وایي او د نقد مال جدا دی هغې ته زکات یا زکات د نقد مال دی یا تجارت ته مال هغې ته عشر جدا شي او د چا چې نقد مالی په هغې کې زکات دی زکات 40 روپۍ ده او زکات کال پس به ورکوي که یو سړي سره په بینک کې مال دی کور هم ورسره مال دی د هغې د غونډو دی کال پس کال کې ځان له یو میاشت مقرر کړي په هغه میاشت کې خپل حساب کتاب کوي یا یو سړي دکاندار دی د هغه دکان چې د کومه سرمایه ده په هغه دکان کې چې څومره مال دی د هغې قیمت ته ولګوي او د هغه قیمت مطابق د زکات ورکوي خو اله به د نقد مال نه یا د تجارت د مال نه د دکاندارۍ د مال نه زکات ورکوي چې د مال 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت ته ورسي ما د دې وخت کې د سپینو زرو اندازه نه ده معلومه چې سپین زر په څو توله دي حاجي صاحب تا ته پته لګي په 1500 باندې په 1500 سپین زر توله دي نو که په 1500 باندې سپین زر توله وي تقریبا 15,000 روپۍ ته جوړېږي او که چا سره سره زري نو چې 19 تولو ته ورسېږي نو اله به زکات ورکوي که د 19 تولو نه کمې نو زکات پې نشته خو ګورې دا اله چې صرف سره زري او که چا سره نقد مال وي لکه ورسره نورې پیسې شته نقد مال ورسره شته یا دکان یې شته د دکان پیسې دي ورسره نو بیا ګورې که توله سره زر هم ورسره وي نو د هغې باندې زکات واجبېږي ځکه نن سبا خو توله 30-40 روپو ده دا اله 19 تولې سره د زموږ ښځو زنانو سره بلا پیسې وي یو جوړه چې ده نه هغه د 50-50 روپو وي او نورې پیسې مو سره نغدې پرتې وي او اضافه کالو کې زکات نشته ولې وي دا خو 19 تولو نه کم دي 7 تولې دي هغه په 7 تولو کې زکات چې نی هغه وخت چې نور مال نی صرف هم دغه سره زر وسره او که نور مال وسره نو بیا به دغه سرو زرو او دغه نور مال قیمت وجنګي یو ځای به کې چې نصاب ته ورسېږي لکه د 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته ورسېږي بیا به خامخا زکات ورکوي چې کوم مال د انسان د ضرورت د اصلي ضرورت په هغې کې زکات نشته لکه د زمیندار قلبه شوه دی پې خپل پټې د ساتلې ده یا یو سانډی شو دی پې خپل د پټې خدمت کوي یا پیوله یو غوا یو میخه ساتلې ده یو ګډه چیلی ساتلې ده یا د ضرورت جامې شوې یا د ملا د ضرورت کتابونه شو په دې کې زکات نشته او چې د ضرورت نه زیاتي لکه مثلا د په یو میخه په یو غوا ګزاره کېږي او د ډېر څاروي ساتلې دي یا مثلا د زنانه 2 او 3 جوړو باندې کار کېږي او 40 جوړې یې په کور کې پرتې دي یا ټي وي اخیستلی ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی کمپیوټر دی هغه ضرورت نه زیات شی دی یو ټوپک ستا په ضرورت کې داخل دی یو ټوپک نه زیات یې کره پرتې دی هغه ضرورت نه زیات شی دی د هغې به بیا قیمت لګی چې هغه قیمت یې نصاب ته ورسېږي 2.50 تولې سپین زر یا د هغې قیمت ته نو بیا به د خامخا زکات ورکوي نو وروڼو زکات کې سستي مه کوئ بلکل چې د الله حق در باندې راغی فورا یې ورکوه یو خو د ژوند او د مرګ پته نه لګي بیا به په د لاسونو چکونه لګې او په قبر کې به په هغه ځمکه باندې چکونه لګې چې خو که ما ته زکات ورکړې څخه به وه ځکه هغه مال خو زما په کار نه شو هغه مال خو لاړ او هغه خو بچو ته پاتې شو بچي خو زما په خرانه لله او نه زما په نوم باندې صدقه زما متعلق څه صدقه او څه خیرات ورکوي نو د ژوند او د مرګ څه پته نه لګي خامخا خپل زکات ورکوي ما نه یو سړي تپوس کوي زما خو په غونډه زکات نه ورکېږي نو ما خیر دی چې په غونډه یې نه ورکېږي زه به درته چل وښیم که نه
نه پیشکی ورکولی شي. پیشکی زکات ورکوه، جیب کې زکات پیسې کې د 15 لس روپۍ فقیر خلا ورکوه، حساب یې لګوه، شل ورکوه. وایي دا اوس راته اسانه کړي. نو خیر چې غونډې نه ورکولې په لس ته په شل ورکوه ځان سره لیکه. زکات چې د نصاب خاوند دی هغه د خپل کال نه مخکې ورکولی شي. په ځان سره په یو جیب کې زکات پیسې وساته، په لفافه کې نورو پیسو نه بیلې چې د غریب ویني مسکینی نه کونډه رنډه هغې له زکات ته ورکوه. پته برته لګي چې دومره زکات مې ورکړه، پیشکي ورکوه. خرونو چاله به زکات ورکې چې کوم مسکین وي، فقیر وي، غریب وي، هغه باندې په خپله زکات نه واجبه چې په خپله پې زکات واجب هغه له به نه ورکې. مور له نشي ورکولی، پلار له نشي ورکولی، نیا له نشي ورکولی، نیکه له نشي ورکولی. که د مور د طرف نه دې نیا نیکي دي او که د پلار د طرف نه نیا نیکي. زوی له نشي ورکولی، لور له نشي ورکولی. که د زوی اولادي او که د لور اولادي، خو چې ته چا نه پیدا یا ستا نه څوک پیدا هغې له به زکات نه ورکې. رور که د غریبي زکات ورکولی شي، رواره، خور، خورزه، ماما د ماما اولاد، تره د تره زامن، دا یره که غریبانان وي دې له زکات ورکولی شي. لومبی حق د ګاونډي د ګاونډي له ورکه چې غریبانان دي. دویم د رشته دار دی، رشته دار له ورکه چې غریبانان دي. او دریم چې داسې ګاونډي هم غریب نه رشته دار هم غریب نه بیا عام مسلمان له ورکه. نیکانو خلقو له ورکه، نیک له ولې چې هغه په عبادت وکړي، جامع پې ولا والا، پیزار پې ولا والا، په جومات کې طالبي کتاب پې ولا والا. ولې د دین سبق په پکې وای ټول عمر بستا په کار راځي. زکات پیسې په جومات نشي لګولې ګورې ښه اسه نه راځي جومات کې لګوما یا په لارې لګوما، نه په جومات لګولې شي نه په لار لګولې شي. اب خامخا چاله ورکې څوک به مالک ګرځي چې دې پیسو ته مالک شي. نو د مارونو د زکات متعلق دا خبره مې درته وکړه چې زکات د زمونږ په د اسلام په ارکانو کې یو لوی رکن دی. موږ یوازې صرف زمونږ د پښتانه په مانځه کې په دې بدني عبادت کې تکړی منظم کوي، که د روژو دې ورته وي ډېر شی نیسي، هغه د شوال هغه شپږم نیسي. زکات دې ورته ووایې نو زکات کې دا تکړه نه وي بیا. او د پنجاب دا خلک په دې مالي عبادت کې تکړی، هغې بدني ته بیا نه دي چې وي هغې وایي څنګه دی هلکه وایي هغه روژه پېښه وایي پښتون یې پېښه وایي رمضان جان او پټان جان ناغي بیا بدني عبادت کې نری شوی. مالی عبادت ډېر کوي نو مال الله ډېر ورکوي. زمون خلک بدني عبادت ته تکړی او مالی عبادت کې نیمګړي. نو څنګه چې بدني عبادت کې مونږ در باندې فرض دی او ته مونږ نه کې او ځان درته مجرم ښکاري، دغه رنګې په مالی عبادت کې زکات در باندې چې فرض دي او ته نه ورکې نو تا ته به هم ځان مجرم ښکاري. لازمن چې پچا زکات واجب شي فرض شي نو هغې کې سستي مه کوې، دا د الله حق دی او د الله حق خامخا ورکوي. نه هغې کې بیا نشته. زکات چې د غنمو نه چا ورکړ عشر لار خلاص شو او باقي غنم چې خرڅ کړي نو که دغه پیسې کال ته ورسېدې آینده کال ته او د نصاب برابر وي، نصاب درته ګورې مه ووایې ښه 250 نیمې تولې سپین زر نصاب ته هغه پیسې باقي ورسېدې نو بیا به کال پسې زکات ورکوي. او که نه نصاب ته ونه رسېدې او یا کال په تېر نه شو کال نه مخکې بل ځای کې خرڅ شو نسم کې نشته. سید له زکات ورکولی شي که نه شي ورکولی. حدیث شریف کې خدا سری چې نبی علیہ السلام په فرمایل چې ما باندې زما په اولاد باندې زکات او صدقه منه ده. نو ښه دا ده چې دې بعض علما وایي چې هغه زمانه کې به سیدانو له د بیت المال نه څه شی مقرر و، دې زمانه کې د بیت المال نه څه شی مقرر نه دی. خو دا خبره زمانه ده خوښه. سید نن سبا خلک ځان په دې ځان ته سید وایي چې خلک له زکات راکړي. سید چې باقاعده د نبی علیہ السلام اولاد کې د حضرت حسن او د حسین او د فاطمه رضی الله عنها په اولاد کې وي هغې د زکات نه اخلي، موږ له زکات ورکوي. دا پاک خلک دی او دې له زکاتونه دي نه. سپین زر چاندي سړي دپاره چول څه حکم لري؟ د سپین زر چاندي او د سرو د دواړه سړو له منه دي. البته سړی که د سپینو زرو ګوته جوړی د 3.5 ماسو اندازې پورې، د 3.5 ماسو نه زیاته نه، نو خیر دی جوړولی شي. که سپیدار متعلق ما خبره وکړه د سپیدار او دی وایي چې زما داداجي وفات شوی دعا غواړي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. دی موږ چې زمونږ کور کې څه پریشاني ده دعاګانې غواړي، دعا وکړئ الله تعالی موږ د هر قسمه بیمارونه مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي. چا باندې که زکات فرض وي الله تعالی دې هغوی زکات د ورکولو توفیق ورکړي او په چا نی فرض نو الله ټول مسلمانان مالدار کړي. دا ډېره ګرانه خبره چې سړی بل ته لاس نیسي، خدای پاک دې ټول د دې جوګه کې چې بل له زکات ورکوي او الله دې موږ د آفتونو مصیبتونو غمونو
نو ټول مسلمانان په امن کې محفوظ وساتي. بیمارانو ته دعا کوي چې الله تعالی ول شفا ورکړي، او د بشیر جان ته نور مرضو ته دعاګانې کوي چې زو صح حاجتونه لري الله یې زموږ حاجتونه تر سره کړي، او د مصائب او آفات والا باندې رب العالمین مونږه ټول مسلمانان محفوظ وساتي. پرې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه په امن کې وساتي. هغه وخت الله په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. گران و محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 289 نمبر کیسټ کې تاسو د الله د نعمتونو د شکر بیان وره دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره کې اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. او یاد لرئ د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د لوی دورې کیسټ به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي.